په نننی درس کې د قربانۍ متعلق یو څو عام مسایل درته ذکر کوم. اوله مسله دا ده که چیرې یو څوک په قربانۍ کې یوه حصه د عقیقې هم نیسي، یا د خپل ځان لپاره نیسي یا د یو بچي لپاره نیسي، نو دغه حصه د عقیقې نیول جایز ده، پروا نه لري. دویمه مسله دا ده چې د خسي حیوان قرباني کول جایز ده، بلکې حدیث کې لا دا راځي د سنن ابي داود 2 جلد کې چې د خسي حیوان قرباني افضل ده تر نورو حیوانانو. او دریمه مسله دا ده چې د داسې ګډ حیوان قرباني صحت نه لري چې یا هغه پر مځکه باندې نشي تللی، یا مثال د حلالېدلو وځای ته نشي تللی، هغه ګوډه یا ماته پښه پر مځکه نشي لګولی، نو داسې حیوان قرباني صحیح نه ده. او که داسې لږ شانتې پښه خوږ وي چې هغه لږ حصه پر مځکه باندې لګولی سي، بیا د هغه قرباني صحیح ده. رد المحتار 9 جلد کې دا مسله راځي. څلورمه مسله دا ده چې که د یو حیوان اکثره غاښونه مات وي او بالکل خوراک نشي کولی ځکه د غاښو څخه چاره نه وي، نو د داسې حیوان قرباني هم نه ده جایز. او که داسې لږ غاښونه مات وي یا دا چې بالکل بغیر د غاښونو عادت وي ښه خوراک کولی سي، نو بیا قرباني جایز ده. او پنځمه مسله دا ده چې که د یو حیوان پیدایشي یو یا دواړه غوږونه نه وي، او یا دا چې کټ سوي وي پرې سوي وي، درېیمه حصه پرې وي یا تر درېیمې حصې زیات پرې وي، نو داسې حیوان قرباني هم نه ده جایز. او که چیرې دا غوږ 3 حصې کې تر درېیمې حصې هم کمه حصه کټ سوي وي، بیا باک نه لري، بیا قرباني جایز ده. شپږمه مسله دا ده چې که چیرې د یو حیوان شکر مات وي لیکن شکر یې له بیخه نه وي راختلی، بلکې یو څه حصه ځینې ماته سوي وي، نو قرباني بیا جایز ده. او که شکرونه یې داسې په بیخ کې مات وه چې بالکل له بیخه راختلی وي، نو داسې حیوان بیا هم قرباني جایز نه ده، ځکه چې فقهای کرام وایي چې د دې و دماغ ته تاوان رسېدلی وي. سنن الطحاوي کې دا روایت راځي په 2 جلد کې. اومه مسله دا ده چې که کوم حیوان ړوند وي او یا هم کوڼ وي، په سترګو باندې لیدل نه کوي، په غوږونو باندې اورېدل نه کوي، نو داسې حیوان بیا قرباني صحت نه لري.